ادبي ګلبل ملګري هم راسره دي چې د هغو څخه بلنه ورکوم ادي اشنا ته چې راسي تاسو ته خپل شعر وړاندې کړي. ادي اشنا. سلامونه، نیکې هیلې، احترامات مې ومني. په تالار کې ناست سامعین او پر دریځ باندې موجوده مشران، د ټولو په اجازه باندې دا یو شعر وایم. د غزل څخه مخکې دوه بیته دي چې زه چې چا لره حالات د ژوندانه وړم، زه چې چا لره حالات د ژوندانه وړم، لیونی یم چړندو لره آینه وړم، او زما د ژوند مثال هم یاره د ډیوې دی، زما د ژوند مثال هم یاره د ډیوې دی، ورو ورو ویلې سي اخر کې یې راوړم، او خدایه بل به د مورکۍ رقم څوک نه وي، خدایه بل به د مورکۍ رقم څوک نه وي چې یې غږ هم د سرو زرو په تاله وړم. راځم غزل ته وایي ته غوږ سره نږدې سه ته شعرې ولې کوې، ته غوږ سره نږدې سه ته شعرې ولې کوې، ګیله یې راته وکړه چې ګیلې ولې کوې، او بدي یې وکړي ورور خو ژوند د خور پکښې برباد سي، بدي یې وکړي ورور خو ژوند د خور پکښې برباد سي، ای مشره دا غلطې فیصلې ولې کوې، خو هسې مې هم زړه لکه غنم چې دوه ټوټې ده، خو هسې مې دا زړه لکه غنم هم دوه ټوټې دی، ای غمه خدای ته ګوره دومره شپې ولې کوې، او بېګا لکه ملنګ وم ټوله شپه په دروازه کې، بېګا لکه ملنګ وم ټوله شپه په دروازه کې، چې نه دې په وسه ها وعدې ولې کوې، ویل سوال کوم هدي اشنا ته غوږ سره راته ګوره، ویل سوال کوم هدي اشنا ته غوږ سره راته ګوره، په نیمه شپه د یا قربان ټپې ولې کوې، او ته غوږ سره نږدې سه ته شعرې ولې کوې، ګیله یې راته وکړه چې ګیلې ولې کوې. د توجه مو نړۍ مننه.